یو سړی او ډیر زیات غریبو او داسم غریبو چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ درک. نو په لاره روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه، الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه. هاي هاي سوک شته چې مرګ خرڅي او زه په بیا واخله، داسې سوک بهي چې مرګ خرڅي او زه په بیا والم. د ژوند نه خدا خدا چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیا والم او زمر شم. زکه چې د ځان لوګه خدا سره برداشت کی، لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي، دا د سړی د برداشت نه با. یو سړی ورپسې روانو، هغه چې دا اشعار واورید نو هغه ولا یو روپۍ ورکړه چې خدای بندا مرګ مغواړه، دا یو روپۍ والو بال بجله په وړو والے او وخت به پیتیر شي. سړی ډیر خوشحال شو، روپۍ واغستا وړه مړه وخت پټال. د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو، د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ. یا داسې حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شو. هغه سړی چې اچا ولا یو روپۍ ورکړې وه، بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو. اړکه خیال وکړو چې دې سړی سره خو ما په ډیر سخت وخت کې د یو روپۍ امداد کړو چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا یو روپۍ ورکړې وه او نن د ملک وزیر اعظم دی. راشه څه تجربه خو په وکړه، بادشاہ دی د ملک. نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکه او دا درخواست په سر باندې دا اشعار ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه، الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه. او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو، دا شعرونه دی وی او ما په ډیر سخت وخت کې تاله یو روپۍ درکړې وه. نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی. نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی شي. الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت، وزیر اعظم ورته ډېر وژړل
دا د پاکستان دا کوساډب وزیران نو درخواست ولا یو سه ایشو پیشو پیونی کی چې امکمه ته یو سه نو او زما ما په آرام کې نه داسې هغه وزیر هر چاته لیکل ته زه کم هغه ورځ یو الک ما تراغه وی جی وزیر اعلی سے پلیکلی دي چې زه ولا ورکی خو بسته د افسر ته وای چې زه راکی ما ورته یو قصه وکړه تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دسخطو کې نو بدا خو جوړ زه د زیاولک نکشو نو ما ورته یو قصه وکړه ما یو طالب په دلی کې چې کتابونه اخلاص کړنو پلار ورپسې خط لیکلو چې راځه کنه بسته ازوی ورته ولیکل چې پلار داسې چل دی چې دلته یو راجا دی دا غلور دا کتابونه م اخلاص ک خدا غلور دا نیم نکاح شوه او نیم پاتې نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشي نو بیا درځم ما قبول کړی دا خو چې دا راجا لور ما قبول کی ما خبره پوهیږي ما قبول کړی دا خو چې دا جنې ما قبول کی نو خبره که خیالو کې استا په قبل دو کې ده کده جنې په قبل دو کې ده په دې می پوهیږي ها تا خو به وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چاغه خودم قبول کی کا تاسو خیال راغی دا بادشاہ لور په بام ناسته دا سره جوړه اغوسته دا او شونډې سری کړي دي سترګې تورې کړي دي او تاسو غوندې یو غلام جان روان دی په لار چې داسې ورته کتلی دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشه لب لاله بر لب بام نظر میں آیا سره جامع او سره شونډې او تور سترګې پاس په بام ناسته دا خدای سب کیږي هغه ورته د پاس ناواز کو چې نه بزوري نه بازاری نه بازار میں آیا کو تکشا په آرام تیریگا دا د بادشاہ لور دا نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بستاله سترانش نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا خو سوال خو چې د په قبل دو کې نو سوال خو دا غي په قبل دو کې اوس دې به وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوه ده نیم پاتې ده نو ما هغه سړی ته وې چې خبره دادا چې خبره د وزیر د دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړي ده خبره دا متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم کده دی وزیرانو په دسخط متیازم کوي متیاز کینی تجربه وکړي نو مال په حرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصه تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه مدام ته وای چې به وزیر درته زو حکم دارا ته وای وزیر کړه د استبای سبب خلق ته چې د وزیر په دسخط شو زلار ني سلار لنډوا د وزیر دسخط شګه شي چې مال رانیز دیکو په لته بدر باندې وخی عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته و جړل او ډېر و جړل دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی زمونږ په علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50 زره خو ورته ډزې وکړي وي کلاشن کوپ باندې علاوه کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویڼې خبره راشي ما په سره منډه کی چې دا دروغه ته بلګونه چې دا ویڼې لګه صفا کی چواړي ګنده کړي مالا وزیر پسې رضا کنه
چاته دې چډه دې کولی هغه ته هغه پسې ګرځه کړه ما نه وې اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړي بارهام کتلی وزیران دیتا نه وای حکومت دیتا نه وای حکمران دیتا وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن 100 کال مخکې د ویلی چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه ورته وجړل چاو په ماده سي وختم تیر دی چې ما د لوګینا ځان لمرګ وختو نو 200 روپۍ راواغسته 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ودرخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو ما داغي په عوض کې د قران د دې آیات مطابق چې یو دانه څوک د خدای په نام ورکی نو داغي داسې مثال دی لکه دانه وکړي هغه بوټي شي هغه بوټي کې اوږي وشي اوږي او هر وږي کې سلسل دانی نو یو په 200 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وا نو ما یو په 200 دل درک او که مزید خدمتم نو ګره بیا به ما خبره عزیزانو دې ته وای کامل انسانیت چې د چا نیکی ای هیر نه څوک چې د چا نیکی هیر کی عزیزانو دام انسان دا نن مونږ چې کومه زمانہ کې اوسېږو دا دومره کمینه وخت او رزیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کانم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغو مې ولا چې خلاصې بیوش قرض دی ورکو په خوا به قرضونه خلقو چاله ورکه قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوای کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض وړه ده بیا په دې لار نه تیریږي یا چې تیریږي په سایکل نو داسې تیر شي لکه د ګولای په شان وته کور دی وران شه خو 100 روپۍ دی یا 40 یا 50 کور دی وران شه خزی انسانیت تا ګوره ابل اورد یو خزر آله ویل 2 کاله وشو زه وطن ته تلومه او د دې دکاندار ما باندې اتانه پاتې وي په دوايي کې اتانه نو 2 کاله پس رالما مال چې اغا اتانه ورکه مسنه چې قبر لای په غاړه یو نس خزر سړی شیخان گیری بی دوئی بیوسی بیا بی منزگزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پردے واو رہی
یوه پیسه دی چې پردی خوړلي، یوه پیسه. قیامت کې به درته ویلی شي چې جنت ته ځه، خو د دې سړي در باندې یوه پیسه ده، راوړه دله ورکه. نو بیا وایي چې دې منډه کې پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي، نو دی به ورپسې ورټوپ کي. چا پیسه راوچته کي، پاس چې راځي بیا به ترې پرېوځي، نو بیا به ورپسې ورټوپ. د خدای خوښه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې ولا په جهنم کې ورکړي. یو پیسه. نن پردی مال خوړل خو زمونږ د مور پی دي. نن ته وګوره ستا په دې ملک کې څه ظلم روان، څه ظلم. دومره ظالم ملک به په مخ د ځمکه نه وي لکه پاکستان چې، او دومره ظالم ولې د دې نااهله حکومت د لاسه، د دې کمسلو د لاسه، دومره عظیم ظلم. دا ملک د خدای د ماخام نه را پیستا، د ماخام نه را پیستا، بیا پیرنګیانو امریکې ته حواله کی. دا کمسل او دا کمینه د دې کی او دوی تخپل ملک ملوش. د 9 کالو ماشوم تختوا، د 9 کالو ماشوم، او یو نیمه میاشت د 9 کالو ماشوم چلو، او بیا په 2 لک روپۍ واغسته وغیرہ پرې. دا ستا ملک، دا ستا وطن. ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري، ماشوم خو پرېږده چې پردی چرګه بوزي چې په هغه ټول ملک درته داسې بمباري وکم چې درته یې لوټه لاندې باندې پرېږده. داسې خلک که ژوندي په دوی څه، خدای دې په دوی سیلاب راولي، طوفاني نوح پې راشه چې لوټه یې لاندې باندې پاتې. دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم، زه د هغې نه زیات ظالم یم. دې ظالم قوم کې که ملا اوسېږي، ملا د هغې نه زیات ظالم دی. که پیر پکې اوسېږي، هغه پیر د هغې نه زیات ظالم دی. ځکه چې د ظالم قوم ملګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا، دا د هغې نه زیات ظالمان. دا ستا ملک. پردی کښتونو باندې به ډټسن اغستې، پړت او به تختې، 80,000 راوړه، 40,000 راوړه، 13,000 راوړه. حکومت له چې ورشه دا د جنډه بازار اجراګانو ته، دا د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختوله، وایي جرګه ور سره وکړه، جرګه ور سره وکړه. ته خدای تباه و برباد کړه، ته څه دپاره حکومت چې زه هغه سره جرګه وکړم، ته څه دپاره جرګه ور سره وکړه. عزیزانو زما قطعا مطمئن نه دی د دې ملک نه، بالکل مایوس، او داسې مایوس چې داړه مې د دې خولې نه بار وځي. په داسې ظالم ملک کې اوسېدل چې دي دا ظلم، چې ستا په مخ کې کم ملک کې دا ظلمونه کېږي. دا څه د انسانیت خبره ده؟ دا څه د سړیتوب خبره ده؟ غل دی غلا وش، غلا غلی ونیو، غلی ونیو، سړی ووی زما کور یې وران کړی، غلی ونیو جی کیس پہ رجسٹر دے، کیچ پہ رجسٹر دے، تانا کی کیچ پہ رجسٹر دے، کچرو تا بلارشی او کچرو کی با وکیلو نیسی او کیچ پہ رجسٹر دے، پلا دے کولے وران کرے دے،
او په غل به مقدمه چلیږي او بیا میاشت تاریخونه وي 2-3 کاله کې به غل بوټ راخلاشي پردې کورې وراره کیچ په رجسٹر ما ته پته ده تاسو کې سونه رجسٹر عزیزانو عرض می داو خدای رانی ولی قوم د قوم خدای رانی ولی ده او انشاءاللہ نور بمرانی سی نور بمرانی سی د ځان تماشې بکوي نور بمرانی سی خدای سره پډزو یې د خدای او د پاکستان د قوم جنگ ده مونږ هم تماشا کوو چې خدای به ګټي او کدا قوم به ګټي د خدای او تاسو جنگ ده خدای یو څو یو تبل سکے تاسو خیال را قوم د قوم خدای نه سرکشو با هغه ورځ یو کور د زما ور سره ډېر همدردي و ډېر همدردي دوايانې به مې مفت ورکولې چې ګورما د وی سی آر ډرمونه زامنو روان کړي هلکه دا څه کوي دا بیګامه سه دغه راوړې لغوندې تاسو غوندې مونږ غوندې خوار څومره وړي بس د هلکانو سره شغل مغل جوړ کړي وی سی آر کور تر دا د غریبانو غریب چې څومره د زن طلاق بچی دی دمره د بد لیوزوی ببل څه غریب وس نشته دا د خنزیر بچی خدای پیژندلی وس نشته هریان شو وتاسو خدای تباه کا چې تباه شو نړکې مې وې اد رحمان بابا شعر رایات سوچے زتوبا پہاگ تیر مرو کاغم زتوبا پہاگ تیر مرو کاغم چه تیر شوه دے بے یار پا غفلت کے پخپلو کروخ پیمانو زما څه خیالو د دې متعلق دا بس ظالمان خپل دا هغه خلق چې د روټۍ درکې دا مونږ او تاسو چې لږ ډېر خیو د پیشورونه یو وای پیشو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه یې پیخه غریب ماندګي غوندي پیشو راو ګوره ماندګي میاو 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 اخسری پہ رحم راش ته دغه غریبی پیشو ته لګه مګه وخه ته د دې د منډه بیا وګوره په مګه پسې مونږه د غریبی پیشورونه پیشو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه یې پیخه دا مونږ په ځای خدای پاک راګیر کړي او رانی ولي چې څنګه مونږ یو داسې د مونږ د ملک نظام ته وګوره د بېمانه حکومت ته منافق اعلان یې وکړو چې مونږ خپل بجټ واپس واغست خلک یې غلي کړي چې خلک یې غلي کړ اوس مغه بجټ یو شی په مزه ګرانۍ لګیا بجلی ګرانه کړه سوی گیس ګرانۍ لګیا دی د خاورو تیل داسې په مزه یو اول خو یکدم خلکو ویل غلط دی ویل ما واپس واغستو دا بل زمونږه په ګډو کې اوښ چې را باندې خدای را مسلط کړی اوس یو شی در باندې په مزه ګرانه ډېره خلک ګورو به چې چاته بخه کی عزیزانو دا ټول قهر چې دی دا آسمانی دی آسمان ته چې متوجه شوي نه یې یونس علیه السلام قوم
باندې راغلی عذاب واپس ولی لاړو؟ ولی؟ ځکه چې قوم د قوم متفق شو، یو شو، او په یو آواز خدای ته ووی چې یا الله غلطه یم کړي معافي غواړم. راغلی عذاب واپس لاړ. نن ستا په ملک کې قوم د قوم متفق کم دی، په قهر عظیم اخته دی ستا پاکستان. مذهبي طور وګوره، شیعه سنی جګړې، شیعه سنی جګړه به ولې کیږي؟ شیعاګان خو په کابل کې مو د کابلیانو له قرآن ورکوي چې تاسو د شیعو جلوس چرته په سړک لیدلی یا شیعه بار راوتی شو؟ نه، شیعه خو عربو تمزي، مجال دی چې کړتو کی. نن ستا په بل کې شیعه ولې فقه جعفریه غواړي لګیا دی؟ خو ته د سړي زوی نه یې که شیعه دی څوک؟ ستا په ملک نن قادیانی عام لټریچر تقسیمی، عام قادیانی بس تبا په ملک ما نه سات څنګه اخلي او د قادیانیت نوم به څنګه اخلي؟ خو زه سړی نه یم که بریلیان دي صاحبت، بوتان زیارتونه دیو، شکرانی دیو، مالگی دیو، جاروگانی دیو. دا څوک کوي؟ تاسو ورشئ دې کلو کې وګرځئ که نه؟ د اتوار په ورځ د پبو میا صاحب میله کې د چا ښځې وي؟ چای شیخړی مخکې شیخړی ورپسې نه مرګې شیخ صاحب چرته تللی وی؟ ښځه کې مې باد نه د باګړو دلنو ښځه کې د باد هلته ستنې نه ورته ووالې بیا کوزڼی را په سر کړي صاحبه هلته نه اوبه راغستې په سوکه کې ورته دغه ټومبلي ده واښه چې باد یې ونه وي. دا به ولې داسې کېږي؟ خو ته سړی نه یې که ته سړی شوې ستا ښځه به ولې داسې کوي؟ خو مونږ سړي نه یو. تاسو وایئ چې په دې لارو کې ستاسو د ښځو جنجونه تېرېږي، په لارۍ کې ښځو ځان سره ډولکۍ ایښی که نه ایښی؟ تاسو دا د کلو پښتانه ټول خلیل مومن خلیل مومن خلیل مومن څه خلیل مومن ملګرو ته هم خلیل مومن تیر شو باړې نه هغه غاړې مومن دی او دی خوا خلیل دی. په لارۍ کې ډولکۍ ځان سره ایښی صاحبه ډم ورته ډولکۍ غږي زمونږ ښځې ورته لاسونه پړقوي که نه پړقوي او ټول ښار او بازار یې په تماشه یي که نه؟ دا ښځه چې ټیکسي لارۍ وي روپۍ سورلی پکې سواري کېږي هغه هم پښتون مینګه پښتانه. نو وروره په ارام کښېنې خدای په راستی که نه پښتانه یې. بله خبره ده چې یو لنګ هم نه دی والی پرتوګۍ اچوئ خیال هم راغی جي نه پښتانه یې نه خلیل یې نه مومند یې پوه شوې پته هم نه لګي چې کم قوم یې شیخیل یې که ډمان یې که کنجران یې که نیان یې خدای چې څه بلا یې د پښتو خو در کې رګ نشته. اوس پښتو ژبه ویلو باندې سړی پښتون کی. نو عزیزانو عرض میں داو
چې انسان جوړېدل ګران کار دی. انسان هر څه به جوړ شي. اوس زه په غره کې چرته یو کوډاله جوړوم او پکې کینم او یو دوه بڑی سی خوشی کوم. تو ګوره چې د غره ته څومره دنیا برچ راځي. دلته یو ولی پیدا دی خور هر مراد پیاسیلی. نو زمونږ د ملک خزه دلته یو دوه ډمان جامړه کړي دلته زمونږ دیره کې اعلی جوړه شهیدان راوتی او هر مراد پیاسیلی. عالم قتل یو د خزو خلیل مومن نه ګلاب بابا محال قتل یو په ریګي کې دغه کې دا سپیر سنگ کې اعلی حکومت ورته جی ټی ایس لارای چالو. اعلی ګلاب بابا دی چاوینه چرته پریوتی اب زمزم داغه دوس قوم دی. لره د دې خدای قسم په خدای دی چې مخونه د دې خلق را باندې بدل چې د یو نه دویمه خبره را سره کې غوسه راځي. خبره نه پوهیږي. عقل پکې نشته. سړیتوب پکې نشته. سار مې یو توی دلته بناستی دی جمعات کې ناستو خبر پرت خبره بو مال د مجلس کې کینې نو د مجلس آداب زده کا. اول خو کینما کم مجلس ته چې چارا غوخته نه التمکینا ک کیناستی نو چې د خبرو دعوت چا نه درکړي نو خبره مکوا. په تیار روټای ور پیښ شوي نو لاسونه ورته مخ چې ښه دا خو جوړ تیار ده ښه دا کار مکوا. علي خاده ځان نه ما جوړوا کې دې شي لګي دا غي په کور کې نور اینا نو کور والا به شرمېږي کو بنه شرمېږي. خبره کوي کنه او بنه شرمېږي او به تعالی روټای نور کم ځای نه پیدا کړ نو لاسونه من غاړه چې ښه دا خو په تیار راځي. نه نهار اورس تیرا کا چې دا کارونه کم درستخان تا بلل شوه نه خبردار چې ورته کین نه کبي عزت شوي نو ځان ته بي عزتي کوا. لکه ماته ورځ یو سړی وي چې پیاله د لاس کې دا مونږ ته ستمونه ماوی منافق دیتا وی چې پړی یوی او په خله بلې او مغه پیاله و نور چای ویم نه اړمه نو ما تخپل سر می خوګېدو کتا ته می ست کړې منافقت کې راتله ستونو متونه نشته. لار لنډوا لار لنډوا پلار ازیاسی چټي ها راوړې دم راوړه مده سي نیخ تیریګا کار خلاصوا. تاسو خیال راغی لارې لنډوي لارې دغه چې موږ د دې قابل نه یو چې یا موږ سره سوکینی یا موږ چا سره کینی. دا سړی ته موږ کې شته دا انسانیت موږ کې شته. کته د چا ځای لا ورشم خو سب دا تور ګونګټان نه دي دا جمعات کې په دې وخو کې چې پیدا کی لیدلی جمعات کې چې جمع تیر شي کنه نو په اخر ورځو کې تور ګونګټان نا تور ګونګټ له چې ګوت وروړي نو ګونګټ پوسکای چي چې ګوت وروړي پوسکای واچي چې داسې بوین کې تبوي چې د دنیا ډیرانو نه می جوړ بوین مونږه تور ګونګټان یورورا او کال چرته زین پوسکای چي او کچاله زین پوسکای چي. خبرو چل خو درزینه سړی توپ خو درکشتنه انسانیت خو درکشتنه عقل خو لرینا. نو عزیزانو مونږ کې دا ټول صفاتونه به ال راشي چې مونږ کې انسانیت راشي او چې انسانان شوي نه یو. انسان با اول صفت دای چې د مطلق انسان بده پړه کې درد په خبره به پويږي په سوال جواب به پويږي د بل تکلیف به خپل تکلیف غني
د بل مصیبت بخپل مصیبت مونږه د بل اول مونږ مليانو کو تا کرویر کی هاي 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 زوی دې مړ دې ځوان ظلمه زوی دې مړ دې او زه دې ادیره ته جنازه سره لاړم او دا غسقات ویشل کیږي زور تلاش نه سم کني ها ستا کور ته ختم لدر شمه دننه د خزه ولونه هاي هوی جوړ دې هغه روټه زخرم کنه په ایمان وې دا ټیم کې چاله روټه فن ور زمونږ په دې اپریدو کې وګوره ویر کوي په دې مړو باندې او ډېر ظالم ویر چې مړ یو چت شي خزه ولونه او خپلوانی ویر کوي نیم خلک مړی سر روان شي نیم خلک وریجو تکین په دې اپریدو کې आवाज پکې جو ټویر کې ټول بنڅو ټیکاله تایور دا ټول بنڅو ګیرو والا دا ملکانو پټکو والا پټکی باندې څوک سړی کیږي ا پټکه خرتم په سر کنو هم سړی شو ټول بنڅو ماړه تایور دا شوپاړې بو ا وی راوري دا خزو جړه اوري دا ماشومان تګوري چې دا یتیمان شو پلارې مړ شو او دا د انوړای په خپلن نه باسي وای په ایمان دا د انسان بچی دي یا دا انسانان دي یعنی چې یو ځکه کور وران شي التبتاله او بس کل څنګه مزه درکې او بس کل روټه خوراک کو پرې نو عرض مې دا او چې انسانيت خو په دولت نشي رحمان کبوت سل زره د سرو شي انسان دولت مونږ د دې علاقې دولتمن سړی دی نه دا جماعت چې پکې دی دا غیر چاپیر ټول بزرگان اوسي خان دی خان مالک دی جماعت کې وبن خيجي دی ډیګای تا دا جمعې پرز ګوري تاسو څومره تکلیف کړي وبن خيجي دو په پونه ورته نه نېستې دي وبن خيجي دلته یو پمپ لګول پکار دی وای ښا چنده په ولو کو کنه اته ستندرواله په بم لګېدلې په توپ لګېدلې نه نه زبم پکې چنده واچوم کنه ما ستا چنده مې که پکې واچول دي خلکو منظم نه کیږي بیا ځکه چې ته پلیتی عزیزانو دا زمون تاسو خیال را کوئی دنوی پکې وادي پکې په ډوبو باندې د سلو روپو لوټو نشیندي او کوړته دي جماعت کې او ټوټه ماته ده نار سره بلګي دړ باندې لکه په کونه کې منډي او جماعت دروازې نه به بهر وځي اشر شر باوري چې دي جماعت دا ټوټه ماته ده دا بمبای ماته ده شر شر بیاوري او ټک لاندې نه بدغه وکيو نه انسانان دغه ټوټه کستا کور کې ماته شي دا به څه چي وې سړی به ورته ګورمنو مالخه چې د خدای د کور ستا پړ کې دا قدر دی چې دله دې سړی ونه کتو چې د خدای په کور کې ټوټه ماته ده چې ولا سړی را ولا موجوده کوم او د خپل کور درته دا د خدای کور کې به ته خلاصيږي او دا د خدای کور به ستا شپارس کوي او ته به په جنت ته ځې نو کاکاګانو منځونه ډېر کوي ما په دې خبرو پوهېږئ دا ډېر ځان مګئ ما د جماعت درد جماعت ترانه نوځي جماعت ګندای ټیک جارو راواله یو جاروي کوي بازار کې ودرېږي چې څوک خلق منځ نوځي کېړای ورته سموي ستاسو نفس مرشي جماعت ترانه نوځي د استنجاګانو زې ګورا ک ګندای جارو راواله او په پرېدا د استنجاګانو زې نو وینځه الب انسانان کې تاسو خیال راغی کدا کار درکې نو انسانيت ګران کړ تبلیغ والا او تدلته د جماعت دلته یو امیر صاحب اوس لا پچېلا تلې ده او چنیا جماعت ګنده ده جارو کوي نو دې زنه میونی چونی متصق بلا والے چې تیر جارو کړه جماعت
ټیک جارو رااله دا جماعت جارو کو کدی بیا आवाज کو چې چڼیا په دې جماعت کې درنه غول خاصنه ګډوډو باس چړې ته بوله دا سړی ټوکړي ټیپر په خرڅه چې د استاد کوره وظیفه لیو ایماندار دا ټیپر په خرڅه چې استاد کونی د چتور زيونه بدر توین ناجیدانو انسانان شي انسانان کله کله چواړې نه چواړې جارو راوالی په خپل وینې جارو کې چې بندي کوړه پرتای کوړه ټوکرای راوالی په خپل پکې واچو یو طرف ته وغورځوي او بکړې شي دا جمعه پورې مسواک سپینا ټوپه او تر مترمم په ځان مګری او چې چا تر مګری ما تلاس مرا کوي معافي غواړم ما بیا زکام وای اس خاطرم په ځان مګلی دا تر مترمږي سجې جمعه مستروانم د جوړیانو ټوکرای راواله اګنګي چې پرتی دا په سر کا وباره وغورځوا ا تیر ورځو کې مې دا څه کوتا کراغسته وینه زمونږ بند واغه مې کولاوله کنه ایو سړی هغه ماته چې ها مولانا صاحب دا څه کې دا چوریانو کار دومره لوی عالم او دغه ما خپکه ور دغه کړ او داسې مې او د پلاستیک لفافه د داسې مې لړه کوم په دمه ور واچولې ولې زه دې غر کړم مالزه خو غر کوم چې ته هم را سره غر کې دا ډېر ښه کار په دې باندې سړی نفس مړ شي مړ ما په خبره پوهېږي نفس دې مړ شي په ایمان وایي چې ځان ته څه وایي او جارو راوالي په دې کوڅه کې دا ځای جارو کوي یا د جومات تله جارو کوي یا په جومات کې جارو وي په دې به ښه نه ښکاري دا کار کوي که بوډاګان یې بوډاګانو د لاسه خو جومات کې امامان هم تنګي او طالبان هم تنګي چرته بوډای زه په خپله 22 کاله بجلیګر کې امامم دا بوډاګان به راته مخامخ ناست او ټوخېده به کله به لمونځ دی وګت کړه یو بوډا مې ونیو د کړکۍ نه مې بار وغورځولو مال بیا دې ونه ګورم په دې جومات په کور کې د ښځه او انګور نه پرېږدي خوار شي مونږ له دا ګند راوشړلو جومات ته بوډاګانو واورئ چې جومات ته لاړ شي غلي ناستو سئ چپ د جومات یو ګوټ کې دا مه وایه چې ناوخته شو یا وختي غلی ناستو سه او چې امام ودرېږي بس پاسه مونځ وکړه داسې ناستو سه لکه یو شاعر وہی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و تبارک دا بادشاہ دا سے بادشاہ چې د په شان د بادشاہي کولو مثال به تر قیامت پورې پیدا نشي. د چې څو وخت کې وفات شو سورځ پس چا خوب کې ولید چې څنګه چل در سره وشو. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ورته فرمایل چې تپوس مکوا زه چې په قبر کې خښ شم او خلق رانه لاړ نو د جنتونو څومره مخلوق چې وو اغی ته اعلان وشو چې ټول د جنت نه بهر شي او پلین باندې دواړه طرف ته ودرېږي. عمر ابن عبدالعزیز را روان
عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے ملائکے رالے ہو ما تیوے چھے رازا نو دیوائی چی یو خدای با پی پوئی وی چی زا سمرا وقت روانو ما تا دا اندازہ پتہ نہ لگی خود دوارا طرف تا دا جنت مخلوق ولاړو او د ګلونو دسته پلاس کی نیولې وي او دا الفاظ وی چې سلام قولا من رب الرحیم ار یو باندې بچ زورتلم نو هغه به وی چې سلام قولا من رب الرحیم عزیزانو دا هغه الفاظ دي چې اهل جنت تا جنت تا دخول نہ بعد بے خدا پاک وائی یعنی جنت تا چاہلی جنت نہ نوزی نڑم بنے سلام بپی دا اللہ پاک وی او دا الفاظ بئی چھ سلام قولا من رب الرحیم نو عرض میں داؤ چھ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چھ ہو دا یو کامل انسانو نو د مرگ نرستو ور سرا اللہ پا قبر کے دا معاملاو کہ تاسو خیالو کئی سڑے چمڑشی تمام وسائل چیدی دا منقطیش تا خز سره وسیله منقطی شي زوی سره منقطی شي لور سره منقطی شي پلار سره منقطی شي مور سره منقطی شي دوستان وغیرہ وغیرہ تمام وسائل چې دیا منقطی شي او د قبر لاندې په دا تنگ غوندې ځای کې هغه نه منقطی کېدونکی شی څه شی دی هغه صرف د خدای ذات دی کدا غزے کی خدای در سره لکه رحمان بابا وی چې الله در سره مل نوی رحمانا چې الله در سره مل نوی رحمانا که فوجونه در سره وی یک تنهایی ډېر فوجونه گویا پاس په قبر دی ولاړی او چې لاندې خدای در سره نی پاس د فوجونو زور تا ته نشي در رسی نو عزیزانو عرض داو په هندوستان کې وګوره روزانه په سونو خلق مړ کیږي چې کله نه هندوستان جوړ دی ماشاءالله پکې رانه دلته زمونږه د امیر المؤمنین بیا خبره ماشاءالله له جوړه کړې ده ان شاء الله در باندې بیا را روانه ده که خیری تماشې به وکړي د ځان بیا خبره اوس دې له جوړه کړې ده چې حالات خراب وو ښه کېدنه نو زه مجبور شم ما ماشاءالله راوسته ځکه خبرې ښودله چې کومې ورځي هغه اړو چاله ورځي نه په داسې وینځلي بزرګ اورېدلي چې یو خدای به هم ته خلاصوي یو خدای تپوس نشته په کراچۍ کې نن اخبار وګورئ چې کراچۍ په هسپتالونو کې د مړو د لاشونو انبارونه پراته دي انبارونه او شناخت نه کیږي چې دا دي څوک تیکې او غوښې پرتی دي نو تیکې او غوښو کې به څوک خپل مړی څه وپېژني نو دوی راله صاحبه او اسپتال تا ورلو صدر ضیاء الحق صاحب مریض کی عیادت کر رہے ہیں
جوړین جوړیم چې ده دوره ملتوی کړه هم راغې عیادت کې او مجرمانو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی چې کوم هم نیولي هغې سره هم څه وکړه چې لا پاتې اوس نور چې نیسي هغې سره به کسر اٹھا نہیں رکھي خو دا داسې بې غیرته قوم دی داسې د عقل نه پاک قوم دی چې دومره نه پوهېږي چې هلکه زه چې په بم ولګم نو زما د پلار او نیکه دې هم کور روان شي چې وزیر زما تپوس له راشي او زه به پرې خوشحالېږم تاسو چې زه په بم ولم خوشحال به شئ دا سړیتوب دی په دې اخبارونو کې چې دا فوټو وګورئ توکاڼې پې توکئ دا خو وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہو وزیر اعلیٰ د سندھ وزیر اعلیٰ ته پکار دی چې په خپو کې پړي واچي او د سپي غوندې په سرکونو راکاږي خلق کیمه او کباب شو او دا چې د پیر پګاړو پر کټه ده خوځایي نه ذلیل حکومتا د نورو ملکونو تشه دورې کوي سبق دیوالی د هندوستان دو گاڑی او جنگې د خپلو کې نو د ریلوے وزیر استعفا ورکړه چې زه نااهله وم ځکه زما انتظام ټیک نه و نو دا گاڑی ځکه او جنگې سری لنکا او کا کم یو ملک یو سوزکه او جنگې دو او د ټریفک وزیر استعفا ورکړه چې زه نااهله وم ځکه دا سوزکه او جنگې دو زه د وزارت قابل نه دلته د مړو انبارونه جوړ شو دا حکومت نااهله نه دی یا دته مستعفي کېدل نه دی پکار تاسو وایئ دا ناهله نه دی مړه دا څه حکومت دی تاسو په ایمان وایئ چې یو حکومت دی یو لاره د آرن علاج نشي کولی او د رشکې د سلنسر علاج نشي کولی دا هم چېرته د سړي د زامنو حکومت دی په لارو کې بسونو کې او ټرکونو کې وګوره د هائی پریشر آرنې لګېدلي دي چې ډرایور والا ګوته یوړي او داسې چغ نارې کي چې سړی به وایي غوږونو پردې مې وشلې دا زما د جماعت سی ډي والا او را سبات بلی جمعې پورې که ماته د دې پته نه وه لګېدلې وجنم دی اے جی ټریفک او ایس پی ټریفک او ڈی ایس پی ټریفک او انسپیکټران د ټریفک دا ډیری په میز ورته کېده چې دا هائی پریشر آرنی چې دی د بسونو نه او د ټرکونو نه وباسئ دنیا ته د خدای په عظیم قهر گرفتاره ده تش د ډرایورانو جیب لټول ضروری دي د سوارلو جیب لټول ضروری دي دا ضروری نه دي چې هلکه دا خلق په دې سړک روان دی او داسې هارن دی بجاو کو چې د خلقو نه دی ړپ بوټه ویست دوی بلاره ودرئ چې هغه جیبونه میبونه به ګوري خان نور خیر زه ستاسو ټول ایمان او کرتوتونه ماته معلوم دي قیام پکاري د دې شی علاج وکړي کینی بیا به زه خپل عادت در سره وکم دا حکومت دی دا ملک دی ما نور ملکونه لیدلی دي ځکه په جزم سره دا خبره کوم نور ملکونه مې لیدلی دي نور ملکونو کې چې سړک کراس کې یو غاړې نه بلې غاړې ته اوړې نو هلته به ته نه ودرېږې چورېږه چې دا لاره یو موټر تیر شي نو زه به تیر شم نه ته به روانې لاس به داسې ونیسې که 200 موټر یو لاره را رواني
دا سي بریک به وي چې په ځای به موټر او لارۍ جام کوي ته به تیر شي هغې نه بعد به هغوی تېرېږي اوس خدای په راستی که ته ټانګېوال ته ویل ګلګه واګې راکاږه 200 کنزل به درته وکړي یا رشکې والا چې په سپیډ کې راخلاصي ته خو لاسو نیسه چې در باندې درخېجې او بیړه دله غر کوي که نه غر کوي نو عرض میں داؤ چې دا من از بیگانگا هرگز نن عالم که با من هرچی گردا آشنا کر د دین لوی دلیل د حکومت د نااهلیت بل څه کې دیش خود صدر ضیاء الحق ننو منلا چې د پاکستان د بمونو د دماکو خو اله اوس ابتدا وشوه مطلب دا چې نور به مخکې ګورئ او بغیر د افغان د مسلې د حل کولو نه بغیر بمونو دماکې په دې ملک کې څوک راټینګولی نه شي او نه را قابو کولی شي قابو یې کړي کراچۍ ته بمونه په کومه لار راځي سمندر کې نه راپورېوځي په دې لار ځي ستا دا تالاشیانې وګوره ستا دا ناقبندیانې وګوره او دا غې د پاسم کراچۍ غوندې ځای ته ستا بمونه رسېدل وګوره په دې لار ځي بیا په دې لار د چرسو لارۍ کراچۍ ته په کومه لار ځي د پوډرو موټرې او ویګنې کراچۍ ته په کومه لار ځي بیا کراچۍ نه بار ملکونو ته په څه شي کې ځي په څه کې ځي ستا په دغه پی ای اے کې ځي تاسو پوه شئ دې نه زیات نااهلیت د یو حکومت بل څه کې دی شي 2 لکه ناکبندی بل ورځ دلته بالا ماڼۍ نه موټر وتښتېد ناکبندیانې چې پته لګېده صاحب هلکه څه شو ووتو ناکبندي د دې ناکبندي ما ته معلومه ده دی چې ډزي نو نږدې ورته نه راځي خو چې سړی خپې وغځوي نو بیا راشي تېګیر چاپېر شي چا لکه لرې شئ صاحب به راځي دا ځای به ملاحظه کوي عرض داو چې هغه جرنیلان هم ایماندار وه د پاکستان په شان نه و پاکستان نن بیړه تباه ولې ده او غرق ولې دی ځکه چې پاکستانیانو سره د ملک غم نشته د ځان غم دی ورسره د ملک غم نشته د خپل کور غم دی ورسره د ملک غم نشته د خپلې خېټې غم دی ورسره که په هر ځای کې ناست په هر ځای کې د عدنان اواله تر اعلی پورې هر ځای چې ناستي د ځان غمي ورسره ځکه جومات کې ناستیم د ځان غم دی راسره ماله سړی راشي پلاني خو چای زوی وویشتو ځوان زوی او ځوانه ښځه بس زه دا نه کوم چې زه دړه په وینو وجاړم چې دی ولې وویشت دې کې باسونه نور دی انشاءالله بیا به شي واخر